هغې چې کله ټلیفون پورته کړ عجیبه احساسات وو چې کله ما ورته وویل چې زه ګیلمن یم. السلام علیکم دوستانو، دا خبرې تاسو واورېدې په سوشل میډیا باندې. داسې خبرې شیر کیږي، داسې معلومات خلک شیر کوي او وایي چې د ګیلمن خپلې مېرمنې سره خپلې ښځې سره چې کله خبرې شوې وي نو څه ورته ویلي او داسې څه تصویرونه هم چې هغه د ښځو تصویرونه دي هغه شیر کیږي. خلک ورته دا نوم ورکوي چې دا د ګیلمن ښځه د ګیلمن مېرمن ده. دغه ټول تفصیل او دا خبرې به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ چې ګیلمن نور څه ویلي. قدرمنو، دا د هغه وخت ټلیفون کال دی کوم وخت چې ګیلمن ونیول شو، یعنې په جیل کې او د هغه سختې تېرې کړې. بیا د هغې نه پس دا خو راخلاص شو چې د راخلاصېدو نه پس د بیا خپلې مېرمنې ته ټلیفون وکړو، خپلې ښځې سره یې خبرې وکړې. دا وایي چې ما ته صرف د خپلې ښځې د موبایل نمبر یاد و، نور راته د هېڅ چا نمبر هم نه یاد. خو چې کله هغې سره خبرې وکړلې هغې ترې دا پوښتنه وکړه چې په تا باندې خو سختې تیرې شوي دي، تا ته څومره وهل ټکول در کوي، کومې سختې په تا باندې تېرېږي، یا نور داسې خبرې د سره وکړلې. او هغې خپل ځان هم خپل احساسات نشو کنټرولولی، ځکه چې ښکاره خبره ده د یو چا خاوند په جیل کې وي، وهل ټکول او په هغه دې سختې تېرېږي. نو هغه خبرې چې ته سره وکړلې هغې نه پس بیا دا وایي چې د هغې احساسات ډېر بدل و. خو چې کله ورته ده وویل چې زه راخلاص شوی یم نو بیا هغه نوره هم ډېره زیاته خوشحاله شول. او اگر که هغوی یقین هم نه کولو، ځکه چې د وزیرستان یا د نورو علاقو داسې خلک چې مسینګ پرسن دي هغه اوچت شوي دي، نو بیا د هغوی هېڅ معلومات هم نه دی شوی، همداسې ورک شوي دي. خو ځینې خلک اوس داسې څه تصویرونو سره دا خبرې شیر کوي چې هغې سره د جینکو تصویرونه دي، وایي چې دا د ښځې تصویرونه دي یا د ښځه د. نو قدرمنو، دا یې ښځه نه ده بلکې دا یو زوړ کال ریکارډنګ دی چې د ګیلمن دغه کال ریکارډنګ چې دی اوس په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل دی، ډېر زیات یې خلک شیر کوي او وایي چې دا د ګیلمن اوسنی کال دی، یعنې د مرګ نه یو څو ورځې مخکې. یا وایي چې د ښځې تصویرونه دي، نو دا نه دي د ښځې تصویرونه. هغوی ډېر پښتانه درانه خلک دي، هېڅکله هم داسې کار څوک نه کوي چې د خپلې ښځې تصویرونه سوشل میډیا ته راوړي. غوښتل مې چې دا خبر د معلومات تفصیل تاسو سره شریک کړم. ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. وخت په وخت تاسو ته تازه ترین اپډیټ درکوو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.